سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. ازبکستان وروسته تر هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې او تجارتي ترنګلتیا پیدا سوه، ازبکستان یو بل پیغام لیږلی دی او ویلي دی چې زموږ تجارتي ډګر چې دی هغه د افغانانو په مخ باندې خلاص دی. اوس کولی سي چې افغانستان زموږ د لارې څخه هم اروپا ته خپل صادرات ولري او هم مرکزي اسیا هیوادو ته، او هم کولی سي چې د ازبکستان له لارې چین ته خپل صادرات ولري. دا یو لوی پیغام و چې وروسته تر هغه چې د افغانستان او پاکستان د اقتصادي ستونزې را پیدا سوې، تجارت په ټپه ودرېدو، نو په دغه وخت کې دغه ډول پیغام رسول دا د وروري او ښېګڼې پیغام دی چې ازبک وروڼو لیږلی دی. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د ازبکستان له لارې موږ څومره ګټه اخیستلی سو او کوم شیان موږ کولی سو د ازبکستان څخه راوړو. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. د دې لپاره چې تاسو د ازبکستان لاره وپېژنئ، زه ځم نقشه کې دغه ازبکستان لاره تاسو ته وښیم چې ازبکستان د کوم سیمو سره د اړیکې لري او د دې لارې څخه موږ ته څه اقتصادي ګټې رسېږي. نو انشاءالله چې په نقشه باندې دا ټول موضوعات به تاسو ته روښانه سي. په دې سیمه کې افغانستان پروت دی او د بعضې دوستانو په خبره ویلو چې هغه نقشه ډېره غټه کړئ چې موږ ووینو، خو داسې دی که نقشه غټ کړم بیا په موضوع باندې تاسو نه پوهېږئ، خو زه به داسې په قلم باندې غټ کوم چې تاسو هم پوه سئ چې دا سیمه افغانستان دی. دلته موږ په مزار شریف کې یو سرحد لرو د ازبکستان سره، او دا سرحد چې دی د ترانسپورت لپاره هم موږ د ریلي ترانسپورتیشن سیستم لرو او هم د ټرک سیستم لرو چې د غټو موټرانو دپاره، او هم موږ د ریلي سیستم دپاره موږ دغه لاره د ازبکستان سره تړلې ده. اوس ازبکستان څه وایي؟ ازبکستان وایي تاسو سره خو د پاکستان خپل اړیکې خرابې کړي دي تر داسې پورې، نو چې خرابې کړي دي راسه زه درته لاره درکوم. اوس موږ د ازبکستان د لارې څه راوړلی؟ ګوره زموږ دغه اوس کې چې کوم تجارت و پخوا د 2018 کال که موږ یاد کو، په 2018 کال مخکې موږ حدودا 100% یا 80% چې کوم داسې غنم وړه وه هغه موږ د پاکستان څخه راوړله. یعنې زموږ 80% مارکېټ د وړو په هره برخه کې وګوره هغه په پاکستان باندې تړلی وي. مګر وروسته تر 2018 ډاکټر صاحب اشرف غني چې کله ولسمشر و هغه وویله چې تاسو باید د پاکستان باندې خپل اتکا باندې مکمله بنده کړئ او تاسو باید نور نوي مارکېټونه وبه. په 2024 کال کې مخکې له دې چې موږ دغه لاره یعنې د پاکستان سره جنجال پیدا سي، موږ په کلي ډول باندې د پاکستان سره د وړو تجارت او د غنمو تجارت چې دی صفر ته ورسوی. د پاکستان سره زموږ د غنمو او د وړو تجارت چې دی په کلي ډول باندې صفر سوی دی. اوس که پاکستان موږ سره تجارت بندي یا نه بندي، موږ د وړو د اړخه موږ د پاکستان سره هېڅ تړلی نه یو، بل د غوړیو د طرفه هم موږ د پاکستان سره موږ تړلي نه یو په 2024 کال کې. نو اوس چې دی زموږ چې ټوله غنم چې دی وړه چې دی هغه د کوم ځای راځي؟ د قزاقستان څخه راځي، د روسیې څخه راځي، مخکې د اوکراین څخه راتله خو اوکراین کې جګړه ده، اوکراین څخه نه راځي. دغه ټوله وړه غنم چې دی د غوړیو سره دا د قزاقستان د طریقې پر ازبکستان باندې راځي او د افغانستان مارکېټونو ته رسېږي، او دا د پاکستان تر غنمو ډېر ارزانه ده او موږ کولی شو چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته په ډېر مناسب قیمت هم ورسوو. بل خبره دا ده چې ازبکستان وایي که ته د خپل جنس اروپا ته هسته یې بیا یې مستقیمه راوړه دلته پر اورګاډي کې راورسوه، زه ځم داسې ته هسته وم د قزاقستان ته، او قزاقستان چې دی د اروپا سره تړلی دی او مستقیم دا جنس اروپا ته رسېږي. نو بیا د دې ځای څخه هم زه تاته کریډټ درکوم. بل لاره دا ده چې تاسو کولی شئ د روسي مارکېټو ته ځان ورسوئ، یعنې زموږ دپاره ازبکستان بهترینه مارکېټ دی، ازبکستان زموږ هره ستونزه حلولی سي. نو په داسې وخت کې چې زموږ ستونزه د پاکستان سره راغلې ده او پاکستان سره زموږ ټوله تجارتي اړیکې مکمله بند سوي دي، او دا ښه ده چې په دوامداره توګه بند سي تر څو هلته د قبایلي سیمې او د پښتانه او بلوچستان چې دي هغه باندې هغه فشار پر داسې باندې راوړي پر پنجاب باندې چې وروره ستا تجارت د لر او بر پنجاب سره جوړ دی، مګر دلته پر افغانستان باندې ستا هره ورځ کې ستا دروازې ته رسېږي دي. او دا ځل کې بیا پاکستان مجبور کړي چې راسه کښېنوم او پاکستان باید داسې مجبوره سي چې وروره زه صحیح دی زه تجارت درته کوم
ته فقط کولی شي چې د افغانستان له لارې صادرات تاسو ته ورېږي او مرکزي اسیا هېوادو ته. مګر په افغانستان کې زه ستا هېڅ شی نه منم. دا خپل تجارت کوه د مرکزي اسیا سره، زه هم خپل تجارت د هند سره کوم. که تا یو ورځ هم پر ما باندې تجارت بند کړو، زه یو هغه ورځ کې زه پر تا باندې په مرکزي اسیا دروازه هم تړم. یعنې دا باید په جدي ډول باندې دا ورکې مخته ولاړ شي. نو ازبکستان په دغسې وخت کې زموږ سره دغسې همکاري کول دا یو ډېر ښه بدیل لاره ده. او یو بل ښه خبره هم تاسو درکوم چې دغه وخت کې چې په دغه وخت کې چې د پاکستان سره زموږ اړیکې مکمل ختم شوي دي، ایران په دغه وخت ګټه اخیستې ده او ویلي دي چې موږ دلته مستقیمه تاسو ته یو تجارتي ترانزیتي لاره درکوو چې هم به د داسې د لحاظه هم د ګمرک له نظره په تاسو ارزانه پرېوځي او مالیات به هم پر توز باندې کم کومه، او موږ کولی شو چې دا ستوز جنس هم تر د افغانستان تر سرحداتو پورې موږ په ارزانه بیه راورسوو او تاسو کولی شئ بیا په هماغه قیمت باندې چې حتی بدخشان ته هم ورسوئ، جلال آباد ته هم ورسوئ، کندهار ته هم ورسوئ. یعنې دغه جنس چې تاسو موږ تاسو تر جلال آباد ته رسوئ نو د پاکستان قیمت به هماغه موږ په جلال آباد کې تاسو ته رسوئ. نو دا کار چې ایران موږ سره کوي او ازبکستان موږ سره کوي، نو زه تاسو ته وایم چې د پاکستان د پاره که دا دروازه د ټول عمر د پاره هم بند سي نو زموږ ګټمنده یو. او په دې کې پاکستان پنجاب به دومره تباه سي چې ځکه چې د پنجاب ټوله عایدات او ماشان ډوډۍ چې د هغه د منځني خط اسیا هېوادو ته، ځکه نور هېوادونه خو نه هند د دې حمو ته ضرورت لري، نه هند د وریجو ته ضرورت لري، هېڅ چیز ضرورت نه لري. او دا نور مارکیټونه چې دي هغه هند نیولي دي. هند نسي پاکستان نسي کولی د هند څخه دا مارکیټونه ونیسي. نو په دا خاطر باندې پاکستان ارشد ضرورت دی چې دی باید د روسي مارکیټ ته برته ځان ورسي. او یوازینۍ لارې هم همدغه ده چې دی باید د افغانستان د لارې ورسي. که هغه د ایران څخه ځي دا په لاره باندې بیخي اوږده پرېوځي او د ایران د پاکستان جنس بیا په روسي په مارکیټو کې نه خرڅېږي. دا وته نو زه ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړو. تر بیا په لاس سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.